درنو لیدونکو السلام علیکم. له پنجشیر ولایت څخه راپورونه وایي چې د ولسمشر د پخواني لومړي مرستیال امرالله صالح ورور روح الله عزیزي په پنجشیر کې په جګړه کې وژل شوی دی، خو په دې اړه تر اوسه پورې رسمي سرچینو تازه معلومات نه دي ورکړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پر ټویټر لیکلی دی چې قومندان احمد شاه مسعود ته ځانګړی درناوی لري. فرانسې له دې وړاندې پاریس ښار کې د پارک یوه څنډه د احمد شاه مسعود په نوم کړې وه. د فرانسې او احمد شاه مسعود د اړیکو په اړه ویل کیږي چې مخینه یې اوږده ده. مسعود افغانستان کې د شورویانو او بیا طالبانو په وړاندې جګړو کې د فرانسې مستقیم ملاتړ درلود. بلخوا د تیر حکومت دفاع وزیر بسم الله محمدي د احمد شاه مسعود د قبر له دغه انځور سره لیکلی دی چې پرته د افغانستان څخه د تجزیې بل هیڅ لاره شتون نه لري. نوموړي پښتنو ته په اشارې لیکلی دي چې 200 کاله کېږي ستاسې دغه جنایتونه موږ تحمل کوو. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له کابله قطر ته د 200 امریکایي وګړو د لومړنۍ الوتنې ویلي دي او د طالبانو غوره ډیپلوماټیک چلند یې ستایلی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.